بای پتو پولا نور وعلیکم سلام. طالبه چې نه ما نوی سکاف اخیستل ها. اوس دې صحیح شی واچو که نه هغه خو سم څټلی شی و لکه غوا چې دغه نه وي څټي. خبره واوره هګۍ پکې خوله کې مې راماته سوله هګۍ خوله کې مې غوټه راماته سوله. نو هګۍ خوله کې څه له نیسي چې خوله کې دې راماتېږي؟ ما درته ویلې چې هګۍ ونیسه. هلک راته ویلې وه هګۍ خوله کې ونیسه مجبوره یې کړمه. نو هګۍ په ځای به دې ورته مولۍ خوله کې نیولی وه نو هګۍ دې ورته څه له ملۍ کړې؟ خو ډېره غټه د خوله کې نه راځي لیونیه. ګازره به دې نیولی وه بادرنګ به دې نیولی وه نو ته لاړې نو هګۍ دې خولې کې ونیوله بیا دې خو دې ګازر ماته او کړه. بادرنګ خو نه راځي غټ ده ډېر دماغ خوله وړکۍ خوله ده او ګازر او ملۍ ستا غوندې خوله مې سي که نه بیا به کې ځای سي. زما د نر خوله ده دې کې ګازرې مولۍ څه کوي؟ دې کې خو خوراک مزه کوي یم هم غوښه. خدای غر کړه که ګډ وډ وکړي. بیا به سلام ریکارډینګ درنه علیکم وکړي خلک ها دا خبرې کوه خلک ریکارډینګ درنه وکړي. دای دې ریکارډینګونه نو ریکارډینګونه زه څه په شاک لګوم. پوسکانه وکړه سینډینګ تا راته ویل وایي زه سینډینګ درته کوم وکړه سینډینګ اوس ولې دروغ وایې. خبره واوره ماړې سنډینګ به کوي لګیا به یې د ملګري کړته کړوته کوي ما ورته ګپ لګو. هګۍ دې ولې خوله کې نیوله تا ته چا ویلې چې هګۍ خوله کې ونیسه چې دا نوې ګوره هګۍ جامې خو دې نو پرې ډېره خرابې غټه شي. ده هګۍ هم ډېره غټه وه دا هګۍ وه ماته سوله دومره وه. ښه دا هګۍ وه ما نه ویل که هغه ماته شترمرغه سوله هګۍ خو دې دغو خوله نه کې هم نیولې. زیاته غټه وه. ښه دې نه هم هګۍ زیاته غټه وه. ډېره غټه هګۍ وه خوله کې مې نه چاهیده ما داسې کړه غاښ سره مې ولګېدله ماته سوله. نو غاښونه به دې دننه کړي وی که نه په شونډو کې به دې نیولی وی. ټوله داسې راته وشوله بیا هغه سکاف رانه ما 2 وارې ومینځل نه صفا کېدل. هغه نه صفا کېږي هګۍ د هغه د چین دا راپورته وي. شکیله دا مې په هغه واخیستل 2500 باندې 2500 باندې ده. چېرته دې په 2500 واخیسته لاهور کې؟ لاهور کې خو مړې بخارۍ نه چلېږي هلته خو همداسې سړی ګرځي ښې سترګې. نه دا د لاس کار پې سوی دا ګل نه ده دا د لاس کار پې سوی ده. لاس کار پې مه کوه که نه همداسې صحیح که نه. د لاس کار ورشه ښکاري. وعلیکم سلام ټولو ته د سلام لاس کار مرحبا. نه ده هغه لایف شیر کړئ لایف شیر کړئ ډبل ټایپ کوئ ګنې لایف په دې ځای بندوم او سیده ځم څه ملم دومره ستړی یم نن مې ډېر ټریپونه والي چاته وایم نه دلته مې ډېری ډرایوران ګوري بیا یې زړه بدېږي. یو سلوال ګفټ وله یا سلوال یو ګفټ سلو وله یا ګفټ پکې سلوال ولای یا لکه دې چې ته سلوال یو ګلونه ګفټ وله راولې یا خدای په کچ قبر باندې راله مه راولئ اوس یې ورته راولئ. یو ښه سلوال ګفټ وله یا 15,000 ورته پوره کړئ کرشمنټ پې زه کوم. جاسو تاسو ته به زه چغې وایم چې ولئ او مه ولئ ولئ او مه ولئ ولئ هګۍ یې پې ماته کړې ده چا پې هګۍ ماته کړې. مالکم سلام زه لاړه خطا دې کو زړګه میرات دې کو. थैंक यू خبره واوره ها ګوره بادیګر هګۍ خوله کې ونه نیسي ځکه چې هګۍ نازکه یا ماتېږي زر ماتېږي ایسته ماته چې بیا د هغې داغونه نه ځي. ما خو نن یې والا خوله کې خو یې په زوره راکړل. په زور یې تله خوله کې درکړه نو زه په زور یې تاله هګۍ خوله کې درکوله نو هغه خو لرې ناستې وو په لایف کې تا به ورته ویلې وه چې بل کرشمنټ راته ووایه. بس ویلې وای بل په نه کوي دغه به خوله کې نیسي وای. تا څه ویل چې هګۍ به نیسي راشه که تاودېږي غار کې کړي نو دا 2,500 تاوان درکو. 2,500 تاوان یې راکړه دومره مې ګټلې نه وې لکه څومره مې سي وبایللې وې. په څه شي کې دې نه وې ګټلې ولې ته څه شی کوې چې په ګټلې دې میچ نه وي؟ کې ما ته څومره سپورټ شوی ما ته 800 وو هغه ته 2,000 وسو. واو امیزینګ نو میچ نه ته پیسې روباسې خدای دې غر که نه که ملنګې پیسې میچونو نه مه روباسې چې ته یار دوست یې غټی سوالګره وله. دا ته ولې ناست یې خو پیسو ته ناست یې. زه خو تا ته ناست یم زه په پیسو څه شی کوم. تا خو پرون عربۍ جونګۍ ته ویلې وای دا وایي هغه داسې زه تا ته راځم ما ته وایي تا ته راځم بلې ته وایي تا ته راځمه
دا سره خبرې کوي. عربۍ پرېږده، اوس یوه بله عربۍ ده ډېره زیاته مې خوښه ده، زړه یې رانه وړی دی، ترکه کله مې په سي کړی. سردل باندې مین یې، کله په ما مین سي، کله په هغه مین سي. یوه خور کې جوړه په کړه. تا باندې مینېږم چې کومه کټ خپه ځان له کټ خپه ما پورې هم لنډی شته. خبره واوره، ما خور جوړه کړه، زه به بیا ناوې درته راوړم. خور نه جوړو، په ډګډګ کې خور نه جوړو، خور نه مې نفرت دی په ټک ټک کې. ما د تا سترګې هم یو رقم ته دي، چې چاته وایه که نه چې دا مې خور ته خلک یې مني. نو تا خو بله ورځ ما ته ویل چې ستا سترګې د کوني دي که نه، وګوره ورته. نه هغسې خو دي که نه، خیر وروڼه خو مې که نه، کونیان وروڼه نه یې ولې. راشه که تودېږي، اوس په وروڼو کې هم کونیان شته. زما خو 5 خویندې د قسم دی په د ما سر مې قسمت ګرځوئ، خراب دي، د ما ورور بره کونی کونج کې کې مې خیر کېږدئ، دی. پوه شول. الله دې راته ژوندۍ لري ټولې، خدای دې ته ما مخکې کوي، ځکه خبره چې غم یې واوره، نشم یوه لیدلی. ما هم خور که خیر ده، تشراله کې ما هم خور که. نه 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 دا به پکې د نه وي. ما ډېر زیات خوښېږي څه چې دې پیله مطلب ته خو د ما داسې دی ورور نه. جوړ شه. والله که درته خور ووایم چې داسې ځان راته مړ کړي په ټک ټک کې چاته خور نه خیر وایم. ده پلیز داسې مه کوه ګرانه. مرګچی درته وایم کافي نه دی ظالمې، مرګچي پسې خلک لیوني شو، تا ته زه مرګچی وایم. ها لعنړی شیله لړه که ګیمه ونه ګټو خدای که 500 ورته پوره که. یاره دا زما کمنټونه هېڅ هم پکې نه راځي، دا څه له یاره دا څه چل په دې خلکو شوی؟ څه میوټ کړي هستئ ټول، که څه لاندې یو کمنټ وکړئ داسې خوله چینګه کوئ راته وخاندئ. کمنټونه مې ولاړ دي زړګه، پته نشته چې چل. سلام علیکم. नेट स्लो ده د تا नेट स्लो ده. نه یو کمنټ پکې کېږي. नेट स्लो नेट ده में شکل د تا नेट स्लो ده، شای خراب شوی د नेट دی. صبر وکړه څوک روچت نه کې ښه، زه ډایرکټ لایف له راځم ډایرکټ ښه. ښه صحیح ده. زه یې کټ کوم بیا ډایرکټ راځم، ګوره داسې نه چې بل چا سره دې بیا ناست دی. ښه صحیح ده وروره، نه یې لګوم بل چا سره. ما ورور چې ما ته څه خبره وکړه